تېره شپه هلمند والي الحاج مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د مرجې ولسوالۍ مرکزي سیمو مالک چراحي او بېلابېلو نورو سیمو څخه لیدنه کړې. د هلمند ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض هلمند ملي راډیو ته وویل ښاغلي والي د دې ولسوالۍ عمومي وضعیت کتنه او ارزونه کړې او د ولسي خلکو چک پاینټونو له مجاهدینو سره یې کتلي دي. د هغوی د ستونزو اورېدو ترڅنګ له یو شمېر بېوزله کسانو سره نغدي مرستې هم کړي دي. تېره شپه هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب په داسې حال کې چې د لومړي امنیتي شورا قومندان قاری محمدي صاحب یې ملتیا کول مرجې ولسوالۍ ته ولاړی او هلته یې د مرکزي سیمو مالک چراحي او بېلابېلو سیمو څخه لیدنه وکړه. د چک پاینټونو د مجاهدینو او نورو عامو ولسونو سره یې وکتل، د هغوی ستونزې یې واورېدلې، د عمومي وضعیت ارزونه یې وکړل او د چک پاینټونو د مجاهدینو او نورو غریبو او اړمنو خلکو سره یې نغدي مرسته وکړه. د یادولو وړ ده چې د هلمند والي له دې وړاندې هم وخت په وخت د مرکز لښکرګاه ولسوالیو د بېلابېلو سیمو څخه لیدنې کتنې کړې او د خلکو او مجاهدینو حال یې له نږدې اخیستی دی.